کله چې ماشوم زما د وخت کتاب سپینو، نه پکې درد و نه پکې اندېښنه، یوازې د لوبو کیسې وې، د باران سندرې وې، او د مور د دعاو رڼا وه. زه به هر سهار له نوي خوب سره راویښېدم، او هر ماښام به مې نوی ارمان درلود. بیا کلونه تیر شول او دغه کتاب ورو ورو ډکېده، ځینې پارې د بریاوې، ځینې پارې د ماتې، ځینې پارې د ملګرو وې، او ځینې پارې د هغو خلکو چې یوازې خاطرې شول. ما زه د کل چې ژوند یوازې خنده نه ده، بلکې دغه مانا هم لري. د وخت کتاب لا روان دی، هره ورځ یو نوې پازه ده، هره لحظه یو نوی درس دی، او هره خاطره یوه کیسه ده. کتاب لا روان دی، او زه یې لوستونکی یم، تر وروستۍ پارې پورې به دا سفر روان وي. یو ورځ مې د ناکامۍ پازه خلاصه کړه، او زړه مې مات شو. ما فکر کاوه چې هر څه ختم شول، خو وخت راته ویل همدا پازه به ستا د بریا پیل وي. او رښتیا هم له هماغې ورځې وروسته زه بدل شوم. ما ولیدل چې ځینې خلک یوازې د یوه فصل لپاره رانځي، دوی زموږ په کتاب کې یو لنډه کیسه لیکي، او بیا ځي. خو ځینې خلک تر پایه پاتې کېږي، او زموږ د ژوند تر ټولو ښکلي بابونه جوړوي. یو شپه مې خپل زوړ کتاب پرانیست، او په خانې پاڼې مې ولوستلې، هلته خنداوې وې، هلته اوښکې وې، هلته خوبونه وو، او هلته زما پخواني ځانو. ما له ځانې وپوښتل که بیا فرصت راکړل شي، یا زه به همدا لاره انتخاب کم. او زړه مې ویل هو، ځکه چې هر درد یو درس و، او هر ماته یوه تجربه وه. د وخت کتاب لا روان دی، او لا ګیر بابونه پاتې دي، لا ډېر خوبونه شته، لا ګیر منزلونه شته. د وخت کتاب لا روان دی، او زه یې لیکوال هم یم، ځکه چې هره پریکړه یو نوې پاره جوړوي. اوس چې سهار راشي، زه یوازې لمر نه وینم، زه یو نوی فصل وینم، یو نوی فرصت وینم، او یو نوی باب وینم چې لا نه دی لیکل شوی، او همدا د ژوند ښکلا ده. شاید یو ورځ زما د وخت کتاب پای ته ورسیږي، خو زه هیله لرم چې وروستی پاره یې له پښیمانده نه، بلکې له مننې کوي. د وخت کتاب لا روان دی، او هره ورځ یو غالي ده، هره لحظه یو فرصت دی، او هر ساه یو نعمت دی. د وخت کتاب لا روان دی، او زه به تر وروستۍ پارې پورې خپل خوبونه لیکم، خپل امیدونه لیکم.
أحلى كيسة ليك يوم.